که حدیث شریف راځي چې کله بنده باندې بیماری او ناجوړي راس ګناهګار بنده دی هغه الله تعالی بیمار کوي چې کله سورز د په ناجوړي کې تیری کله د ناجوړې سورسته چې د جوړوالي او صحت لراسي الله تعالی د ګناهونو صدا سي صفا کې کيو من ولد امه لکه بدیوره چې د ګناه مور سفیلا سوی علماء لیکلي دي چې د منې په زمانہ کې سړی د درخت فاڼې جړي او د درخت تنه کمزوري او یو سړی په زور باندې د تنو نسیده سي ډیر حرکت چابک ولور کی لکه دا پاڼې چې د دې درخت څخه پر مځکه باندې څومره ژر څومره چابکي راشو کیږي د ناجوړې په وخت کې د انسان د ژوندۍ او عمل نامې سره د ګناهونو د چابک شو کیږي ما درتل کچيري پر مؤمن باندې د غم حالتي د پریشانې زمانه الله تعالی پر دې غم او پریشانی باندې د تصبر ورکی د پیغمبر علی السلام وې دي کوم د ډېر نفع وکړي یو حدیث شریف کې راځي چې کله قیامت میدان راسي نو د قیامت په میدان کې ټول خلک هغه حساب و کتاب ترس نه یو منادي نداو کې اعلانو کې چې خلق ولاړ سه د خپل وشکو بدله نن د خپل رب سواخ د هغه انسانانو په دی باندې سر نه خلاصيږي چې د وشکو بدله څنګه واخ نو هغه ملائکه ورته چې کم چا باندې الله تعالی په دنیا کې ستړی حالت را وستلې غم را وستلې پریشانی را وستلې دا غي په خاطر د دسترګي وشکې کړې دي نن ولاړ سه د خپل رب سره د دې وشکو د ساس کې بدله واخ نو یو سړی به ولاړ سي الله ما زندگی په مسکنت کې تیر کړی او یا الله د هغه حالاتو په خاطر زما د دسترګو سوش کې راغلی بل به ولاړ سي الله زما زندگی ټولو په بیماری کې تیر سوی بل به ولاړ سي الله زما سره د زوی نعمت ته اخسته او پاغي باندې زما سترګو وش کې کړی بل به ولاړ سي چې زما سره د پلار نعمت اخستل سوی بل به وای چې زما سره د ورور نعمت اخستل سوی نبي الله تعالی د اغي وشکو په بدله کې چې کوم نعمتونه دي انسانانو ته ورکړي نو ټول د قیامت انسانان چې اغه نعمتونه ویني نو غیب دا وای کاش کې په دنیا کې زموږ سره هر څومره مشقتونه او تکلیفونه یو ځای سي وي خنن دا نعمتونه زموږ په نصیب باندې ما درته ویل چې کله بندا پر دې مصیبت باندې صبر وکي نو بیا صبر هم د لپاره ډېر لو غټي یو حدیث شریف کې راځي چې د قیامت میدان کې الله تعالی د دې ستړي بنده سره سرګوشي کوي سرګوشي داسې وی لکه یو دوست چې بل دوست غیږ تر نږدې کې لاس ور باندې واچي او د محبت په شکل په دې غوښ کې خبر ورته کی الله تعالی ورته بنده پر ما باندې ارزان نه وي پر ما باندې بے قدر او بے قیمت نه وي او اے بنده زما په خزانو کې کمای نه او زما په قدرت کې کمای نه صرف ستاده پاره په قیامت کې دغه نعمتونه برابر کړیو او دې نعمتو ته په خپل عمل باندې نسوي رسیدلای نو ما پر تا باندې دغه حالات را وستو چې نن مې د دې نعمتو مستحق شو ما درته ویل چې مصیبت کا انسان سهارا کښینی حالت د ستړیاي د پریشانی او پر دې پریشانی باندې انسان صبر وکي نو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام وایي دې صبر کیم د انسان ګټي نو پر انسان باندې کچيري د غم حالتي او غیت الله تعالی د صبر توفیق ورکي یا پر انسان باندې الله تعالی د خوشاله کیفیت راولي انسان ته د شکر توفیق ورکي د دواړو کې الله تعالی د مؤمن ګټه ګرځولې ده او پیغمبر علیه السلام د دواړو کې د مؤمن